داسې دي چې د هغې ویونکي د 100,000 نه سیوا دي، یا دغه رنګې دغه ژبې داسې دي چې په هغې کې لیک کیږي، په هغې کې لوست کیږي، په هغې کې ادب تخلیق کیږي، او دا نورې ژبې صرف د یو سیمه ییزه ژبې تر حده پاتې شوي دي. په دې حواله که موږ خبره وکړو چې عموما زموږ ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته هغه پام نشته دی، هغه توجه دې ته نشته دی په ریاستي کچه، په ولسي کچه چې کومه پکار وه، او زموږ څه داسې یو احساس قدر هم ډېر کم پیدا دی چې مورنۍ ژبه د یو قام دپاره څومره هم لازمه ده. تاسو دا یاد لرئ که پښتو ژبه یا د هر قام ژبه دا د هغې د منځ نه وځي، ختمه شي، نو دا قام به د یو بل سره ناشنا شي، اجنبیت به د هغې په منځ کې راشي. ځکه د قامونو ژبې چې کوم دی دا د هغې د شناخت مسله ده، د هغې د یو بل سره تړون مسله ده، د ژبې په مقدمه کې د یو قام د واک مسله هم تړلې ده. همدغه وجه وه، همدغه لامل چې په 21 فروری 1952 کې کله په ډاکه کې د پوهنتون ځوانان راووتل او بیا په هغې کې 15 ځوانان ووژل شو، په لوی شمېر باندې دا زخمی شو، ژوبل شو پکې. نو د هغې سم دغه احساس و چې که بنګالي ژبه موږ په دې نوي هیواد کې د لاسه ورکو، نو د دې مطلب به دا چې بنګالی قام به ختمیږي، د هغې شناخت به ختمیږي، د هغې اختیار او د هغې تاریخ او کلتور به په خپله خاوره باندې ختمیږي. هم په دغه بنیاد باندې چې د ژبې مسلې ته کله هم څوک سطحي پام کوي، دا غیر ضروري ګڼي، نو د هغې د پوهاوي دپاره موږ دا وایو چې پاکستان د ژبې د لانجې په سر باندې مات شوی دی، او دا لانجه د ژبې د اړخ نه وه پیدا، دا لانجه د هغه چا د اړخ نه پیدا وه چې چا د قامونو ژبې د حقوقو نه محرومه ساتلي. یعنی د یو قام ژبه محرومه ساتل، د یو قام نه د هغې ژبه اخیستل، دا د دې سبب هم ګرځېدی شي چې ریاست په هغې باندې مات شي، ریاست په هغې باندې بیل شي. او همدغه نتیجه وه چې په 1901 کې مشرقي ختیځ پاکستان دا په بنګال باندې بدل شو، او بنګال اوس بنګلادیش دی د پاکستان نه ډېر پر مخ باندې روان دی، ځکه په هغه تیر پاکستان کې هغې ته حقوق نه و، د هغې د شناخت مسله پیدا کول کېدله، او د ازادۍ نه پس د خپل هیواد جوړولو نه پس هغې خپل هیواد په دغه مات ګوډ رنځور وجود باندې روان کړلو، او نن د هغې GDP چې کومه ده دا د 500 بلیون ډالر نه هم بره شوې ده. ځکه موږ دا ګڼو چې قانونو له د هغې ژبو له حقوق ورکول دا د ریاست په ضد باندې نه دي، بلکې دا د ریاست د پرمختګ او د ریاست د بریا او د تکامل سبب ګرځېدلی شي. دا د نړۍ ساینس دی، ټوله نړۍ دا مني. بدبختي دلته کې دا چې دې وخت کې اردو ته قامي ژبه ویلی کېږي، دا یو بل جبر دی. اردو دا قامي ژبه نه ده، بلکې دا د رابطې ژبه ده، دا د قامونو د ولسونو په منځ کې د تړون یو ژبه خوږېدلی شي. که په قامي توګه باندې موږ روالو نو اردو صرف 2% خلک په پاکستان کې وایي، او پښتو ژبه چې دا د پاکستان په کچه په 2م نمبر باندې په دې وخت باندې ولاړه ده، نو 18% وګړي چې کم دی د پاکستان دا پښتو ژبه وایي. یعنې د دې ویونکي هم ډېر دي، د دې کتونکي هم ډېر دي، د دې لوستونکي هم ډېر دي. په دغه اساس باندې د اردو نه زیات حق چې کوم دی دا د پښتو ژبې جوړیږي، د قامي ژبې جوړول، یوازې پښتو نه. یعنې که موږ په ګاونډ کې وګورو هندوستان چې دا یو کثیر القامی ریاست دی، 6 ژبې په هندوستان کې قامي ژبې منل شوي دي، په نصاب کې، په تاریخ کې، په دفتر کې، په لیک کې، په لوست کې، په هر حواله باندې. نو چې 6 ژبې هندوستان ته نقصان نه رسوي، زیان نه رسوي، نو دلته راکمې غټې ژبې دي، تقریبا 15 یا 6 یا زیات نه زیات چې کوم دی د 20 پورې داسې ژبې ممکن کېدلی شي چې هغه په هغه سیمو کې ویلی کېږي. دلته بدبختي دا ده چې قامي ژبو ته سیمه ییزې او علاقایي ژبې یا لهجې ویلی کېږي. دا د قامونو یو بل ظلم دی. په هره سیمه کې چې کومه ژبه ده دا دغه قام ژبه، دا دغه سیمې ژبه نه ده، دا دغه قام ژبه ده. د سیمه ییزې ژبې او د قامي ژبې په نامه باندې دا په حقیقت کې موږ دغه قام نه د هغې ژبه اخیستل غواړو. اوس ژبه څومره ضروري ده، نو تاسو دا یو خبره یاد ساتئ چې د قامونو ژبې دا پرمختګ کولی شو، هغې له څه ساینسي شرایط په دې وخت کې پکار دي. لومبیا دا ده چې دا په نصاب کې ژبه ګرځول پکار دي. د نصاب دننه چې د کم قام ژبه نه وي، نو دا د معدومیت د خطر سره به مخامخ کیږي. موږ غواړو دا چې په پاکستان کې ټولو ژبو ته حقوق ورکړی شي. 18م آئینی ترمیم کې نصابي تعلیم چې کوم دی دا د وفاق په ځای د مرکزیت په ځای باندې ثبوت اسپارل شوی دی، دا صوبایي سبجیکټ منل شوی دی.
خو د بده مرغه نه د سن نه علاوه نورې صوبې د دې نه محرومي ساتل کیږي او د سنګل نیشنل کریکولم په نامه باندې یو بل جبر په ولس باندې راتپل کیږي. په کار دا ده چې دغه آئیني ترمیم لاندې ټولې صوبې خپل نصاب جوړ کړي او نصاب باندې راتپل کیږي. په کار دا ده چې دغه آئیني ترمیم لاندې ټولې صوبې خپل نصاب جوړ کړي او نصاب همغه نصاب چې دغه صوبو دغه سیمو د تاریخ او حقیقتونو سره سمون خوري. دا یو جبر دی چې د آئین د منلو کولو نه پس هم ولسونه د هغې نه بې برخې ساتلول کیږي. د دې سره په دې وخت کې ژبو ته یو ډېر دولوي چیلنجونه زما په خیال باندې چې کوم مخ دي نو هغې ته که ولسونه هغه ولسونه چې غواړي چې خپلې ژبې بچ کړي په دې یرغل کې د دې ګلوبلایزیشن په دور کې یو دوه ډېرې مهمې خبرې دي. یو دا ده چې ژبې د فنا د خطر سره چې مخ دي نو په لویه سطح په نړۍ کې اربنایزیشن را روان دی، یعنی تمدني ارتقا او پرمختګ دومره په تیزۍ سره روان دی چې د غرونو نه د کلو نه د بانډو نه ولسونه راځي او په ښارونو کې ځای کیږي. نو څومره چې دا اربنایزیشن سیوا کیږي نو د ولسونو د کلتورو د ژبو او د هغې د تخلیقي هنرونو چې کومه تنوع ده دا په کموالي باندې روانه ده. نو یو دې ته پام راګرځول پکار دی چې د دې ته اربنایزیشن په دې بهیر کې منګه د خپله ژبه څومره بیلات ته ورکو او څومره منګه دا ژغورلی او ساتلی شو. دویمه مهمه خبره د ژبو په اړه چې کومه ډیره یو خطرناک روشان په راتلونکي کې دی او ژبو ته یو ډېر لوی چیلنج او ننګونه د هغې نه پیدا ده نو هغه د ټکنالوژۍ سیلاب، یعنی د ساینسي پرمختګ په نتیجه کې چې کوم د ټکنالوژۍ دا بهیر را روان دی نو ټکنالوژي هر څه هضم کوي، هر څه خوري، هر څه ماتوي. په دغه ټکنالوژۍ په دې بهیر کې چې کومو ژبو ځان وردننه کو، ځان یې ورځی کو، ځان لې پکې ځای او سپیس پیدا کو نو دا ژبې به بچ کیږي. په دغه حواله خو د پښتو دپاره هم ډېرې هڅې روانې دي. د 1903 ځوانانو هڅې کړي دي، دا یې ګوګل ته دننه کړې ده. بیا په دې ګوګل کې چې په دې وخت کې 103 کمې ژباړنې ژبې دي نو پښتو په هغې کې هم شامله ده. داسې تقریبا څه د 100 پورې ریډیو سټیشنې په نړۍ کې داسې دي چې د هغې نه پښتو ویلی کیږي. په سوونو دغه رنګې رسالې مجلې هم ویستلی کیږي. په نوره سطح باندې هم لیک لک ولس په پښتو کې روان دی. خو په کار دا چې موږ ټکنالوژۍ ته هم پام وکړو چې دا ژبې په ټکنالوژۍ کې موږ ور داخل کړو، ځای کو. څومره چې د ټکنالوژۍ موږ دا ژبه برخه وګرځوله د هغې سره به زموږ ژبه دا د معدومیت د خطر نه بچي. د دې سره دا تاسو یاد ساتئ چې انګریزي شوله، عربي شوله، دغه رنګې هندي شوله، اردو شوله، دا ټولې د نړۍ ژبې دي، دا ټولې د نړۍ ښکلاګانې دي. د ژبې په بنیاد باندې تعصب یا لساني کرکه چې کوم ده د دې لپاره هیڅ ځای نشته دی. کرکې دا د فکرونو څخه پیدا کیږي، د نظریو څخه پیدا کیږي، په ولسونو باندې د جبر په نتیجه کې پیدا کیږي. نو که یو ولس د ژبې په بنیاد د جبر سره مخ کیږي، د کلتور په بنیاد د جبر سره مخ کیږي نو کرکه به بیا د هغه فکر او نظریې سره پیدا وي. په دې وخت کې موږ له هڅه دا پکار ده، موږ له کوشش او همت دا پکار دی چې د ژبو یا د خپلې ژبې دا تنوع که موږ ساتل غواړو نو د دې په نتیجه کې موږ له خپلې ژبې له کار کول غواړي د ټکنالوژۍ سره، د جدت سره او د دې سره په نصاب کې د ځای کولو سره. بیا یو المیه موږ ته دا پیدا ده چې عام تاثر دا دی چې یاره صرف انګریزي چې کوم ده د پرمختګ ژبه ده یا صرف اردو چې کوم ده چې دا څوک وایي په پاکستان کې نو دا پرمختګ. دا بالکل یعنی ناکام فکر دی، دا بالکل د نړۍ د حقیقتونو نه د ناخبرۍ د نادیدوالي سوچ دی. که دې وخت کې موږ وګورو چین وګورو د نړۍ پرمختللی هیواد دی، روس ته وګورو، جاپان ته وګورو، جرمني ته وګورو، فرانس ته وګورو، هالینډ ته وګورو، دغه رنګې نور د نړۍ کوم مهذب هیوادونه چې پر مخ باندې روان دي نو د ټولو د انګریزۍ نه غیر په خپلو ژبو کې پرمختګ کړی دی. ځکه د یو قام پرمختګ دا د ژبې د پرمختګ سره تړل شوی دی او همدغه لامل دی چې د نړۍ څومره هم قامونه چې دا استعمار پاتې شوي دي دا